ملګرو دا هغه انسان دی کوم چې تاسو لیدلی وي، کوم چې مور او پلار باندې ډزې کړې وي او د هغې په نتیجه کې د دې کوم پلار چې دی هغه وفات شوی او زه اسنین یادوم. تیمرګري جیل کې چې کوم دی هغه تقریبا د کال نه سیوا د هغې عمر وشو. نن چې کوم دی هغه چې کله د جیل نه راووتو نو ډایرکټ چې کوم دی په تبلیغ کې لاړو. اوس هم چې کوم دی په تبلیغ کې ویډیو جوړوي او تاسو ته هغه په سکرین باندې ښکاري چې کوم قسمه ویډیو جوړوي. د یو کوم اختلافات چې دي هغه زه به دا ویم چې د تره سره ډېر زیات سیوا شوي دي. داسې ویلی کېږي چې تره ورته ډېر زیات غوسه دی، بس کم مور چې د هغې معاف کړی دی او د هغې په نسبت سره چې کوم دی دا د جیل نه راوتی دی. یعنی غلطي هغه ډېره زیاته غټه کړله، ډېره عظیمه غلطي کړله چې باید په مور او پلار باندې ډزې وکړي. خو بس کم بچی چې دی په هغې باندې د مور کم زړه چې دی دونه پرې خوږېدو چې هغه یې د جیل نه واپس راویستو. اوس چې کوم دی په تبلیغ کې لاړو، الله تعالی دې ورته د نیکي هدایت وکړي او الله تعالی دې ورته دا ګناهونه معاف کړي. نو ځکه ډېر زیات یو غلط کار یې کړی دی. خو دا وخت د هغې کوم ویډیو چې دی تاسو کتی شئ، نو ما هم غوښته چې زه تاسو سره د دې کوم معلومات چې دي هغه شریک کړم او تاسو ته ویم چې آیا واقعي دا اوس په کم حال کې دی او په کم ځای کې چې کوم دی هغه موجود دی. دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.